الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف مشهور اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما محترم الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د ټولو کامل ایمانونه نصیب وفرمایي. د دې دور د دې خطرناکو او د ړندو فتنو نه د الله رب العزت ما او تاسو ټول محفوظ وساتي. یو سلسله تیره جمعه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه مقاماتو شروع کړې وه کوم مقاماتو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شوی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غصې او د حضور علیہ السلام د غضب مقصد دا دی چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام غصه شوی دی او غصه فرمایلی ده د هغه کارونو نه د هغه اخلاقو نه او د هغه حالاتو نه به مونږ او تاسو ځان ساتو. نو سما بیان کړیو او نن ستاسو مخې ته بیانوم. اول نمبر زی روایت کی راضی مسند ابی اعلی کی د حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت نقل دی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ با اہل قباء تا امامت کول. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پاغ سلور قاریانو کی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې فرمایي چې تاسو قرآن د سلور قاریانو زده کړئ. یو پکې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ. نو دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا قباء کې امام و. په دغه د ماسوتن مونږ کول نو رکعاتونه به ډیر زیات اوږده کوله. سورتونه به غټ سورتونه به ویل طویل سورتونه. نو یو ځوان هغه یو الکو هغه به د پسې جمع نه کوله. یو شپه نیمه ورپسې وکړو او بیا به د اوږده سوره بقره او سوره ال عمران دا آیات دا سورتونه به شروع کړل. هغه به بیا یو طرف ته شو ځان نه به مونږ وکړو. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کو گلے ورتو کا وجد افلانے کس ما پس جمع نہ کی ما پس منز نہ کیا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابی رو غفتا او نبی علیہ السلام په دی وخت د غصې اظهار وکړ. اولی دنه پختنو کا وې ته دی ابی ابن کعب رضی الله عنه پس منز ولې لکه وې جز زمیدار ما او ټول ورځ زمیداری وکما او بیا سبا مې هم د زمیداری او د کارونو ترتیبات ځان ته برابر کړي. نو زه ستړی ستومانه مو چې راشم د پسې جمع کې ودرېږم نو دی اوږده صورتونه شروع کړي زما د وس نه بهر شي. نو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه فرمایله ده او د حضور علیہ السلام په چهره مبارکه کې د غصې هغه آثار او نخي هغه صحابو کتلی وي. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل ان منکم منفرین فاذا صلیتم فاوجزوا
فإن خلفكم الضعيف والکبیر والمریض وذل حاجه. حضور فرمایل په تاسو کې ځینې داسې خلک دي چې هغې خلکو کې نفرت پیدا کوي او خلک متنفره کوي د دین نه. په داسې مه کوئ چې کله تاسو مونځ کوئ نو مختصر مونځ کوئ، ځکه ستاسو نه وروستو په صف کې کمزوري بوډاګان ولاړي، مشران ولاړي، بیماران او ضرورتمند خلک ولاړي، نو مختصر مونځ کوئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ته په دغه موقع باندې غوسه شوی دی. دې وجې نه فقها لیکي، فقهای کرام د هر زمانه او د هر وخت مطابق منځونه او د هغې سره حالانکه چې کوم سنت طریقه د منځ ده، طوال مفصل او قصار مفصل او فلان او فلان، هغه منځونه که مونږ امامان شروع کړي نو دا مقتدیان به ټولو تختی. هغه ګرانه نن سبا کمزوریان دي، ضرورتمند دي، حاجتمند دي، بیماریان دي، کمزوریان دي بدني او جسمانی. دی وجه نه فقهای کرام لیکي چې د حالاتو مطابق مونځ پکار دی. زمونږه علامه شامی رحمه الله نو هغې د رمضان مبارک په دې تراویح کې چې کوم ختم دی دا سنت موقت دی. یعنی ځینې فقهاو خو دا لیکلي دي چې که قوم سستي هم کوي بیا دې هم دا ختم دی ورته امام کوي. خو علامه شامی رحمه الله فرمایي وایي که چېرته کې تراویح کې ختم سره قوم متنفره کیږي او بیا د تراویح دا جماعت او جمع کمیږي او خلک بیا جمع ته نه راځي، تراویح نه کوي، نو فرمایي بیا دا ختم نه دی پکار. یعنی سنت موقت عمل دی خو بیا پرېښودل پکار دي. د هغې وجه دا ده چې بیا خلک متنفره کیږي د دین نه. الحمدلله زه څو کاله په دې قول باندې عمل کوم، ځکه چې عام طور سره تراویح کې شپږ اووه څپی او چې ختم شروع کی بیا یو څپو یو نیم څپې. نو دې وجې نه د حالاتو مطابق نو د حضور علیه السلام دغه ارشاد مبارک نه فقهای کرامو دا مسایل ویستي دي چې حضور علیه السلام امام ته په دغه موقع باندې غوسه شوی دی. دویمه موقع روایاتو کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث نقل کړی دی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازې سره نږدې یو صحابي ایثار کو او پوښتنه یې وکړه، وای دا خبرې اترې ما ټولې اورېدلې. وای هغه صحابي ورته ویل جی په ما باندې داسې حال کله راشي چې زه په حالت د جنابت کې ما، یعنی په حالت د غسل کې ما او هلته کې روژه هم راغه پښمنۍ هم راغې، نو حالت د جنابت کې زه روژه نیوی شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او دا حال خو کله په ما باندې هم راځي، په حالت د جنابت کې مو روژه ونیسم. نو دغه صحابي ورته ویلي و انی لست کمثلک انت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وجی تاسو چې دا وایي چې زوم کله په حالت د جنابت کې روژه نیسم نو تاسو مونږ کې ډېر فرق دی. ستاسو خو الله پاک مخکینو وروستني ټول ګناهونه شته نه، که بالفرض کوم خلاف اولا کارونه نو الله پاک درته معاف کړي دي. نو موږ خو ګناهګار یو، نو ستاسو دپاره به جایز وي، موږ دپاره به ناجایز وي. نو نبي علیه الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې هم غوسه شوی دی او بیا وفرمایل انی ارجو ان اکون اخشاکم للرب عز وجل وعالمکم بما اتقى. وی زه دا یقین ساتم چې زه د رب العالمین نه ستاسو نه د رب العالمین نه ډېر یریږم، نو چې ما دپاره جایز دي تاسو دپاره هم څه دي جایز دي. ځینې خلک دا عوامي دا د اوچې شیخاني بس د ځانه مسایل بروباس د ځانه که دین کې څه حیثیت وي که نه یاره زما زړه نه مني نو ستا زړه دې نه مني ته څه شیخ الهند خو نه یې که نه. په خبره وه بیګا مې یو ځای کې نکاح تړه، دا پکې به لږ کم نه شي لکه 10 در پس یخني داسې په دې خبره نه پوهېږو یاره شابه شابه. بس جزاک الله په دې خبره به لږ پیش سره نکاح مې یو ځای کې بیګا تړله، دا ملګري مې راسره امې لکه جینۍ څه نوم دی نو کس راجوړ شو دې غوږ کې دا غوږ به رانه خویه خوړلی و فلانې غوږ کې راته وایي که نه
شرمېږي. بیا د دې نه عجیبه خبره بله ده چې ما ورته د نکاح واک چا سره دی؟ داسې هلک وه 18 کاله او 14 کاله، وایي ده سره د نکاح واک دی. نو مې دا د زنانه څه دی؟ وایي د ترور زوی دی، د ترور زوی سره د نکاح واک. نو ما وایي رور یا پلار یې نشته؟ نو سپین ږیری ناست وي زه پلار یم که نه؟ ای ویل پوښتونه په خبر پلار یې موجود دی او د ترور زوی ته د نکاح واک. مې را مخکې شوم تا سره واک دی که نه؟ رواج مولا ختم. نو دا ځینې خلک شیخان دي. نو وایي چې ته خو الله پاک بخلی نو موږ ته به هم د نبي علیه السلام ورته غوسه شو. ځینې خلک داسې چې بې اودسه یا اودسې مات کړه نو سړی واړه بول وکړي نو لاس وینځل خو ضرور نه چې لاس باندې ګند نه لګېدلی نو تا نه لاس نه میلاوئ یا غسل کې سلام نالي لاس نه میلاوئ. نبي علیه السلام روانو ابو هریره رضی الله عنه باندې سلام وشو لاس یې ورکول هغه ته لاس وروسته کړ لاس یې حضور سره میلو نه کړ. روایاتو کې راځي بیا وروسته نبي علیه السلام ته راغی وایي نو تاسو به خفه شوي خو زه په حالت د جنابت کوم ځکه مې لاس. نبي علیه السلام وفرمایي ان المؤمن لا ينجس، مؤمن خو ګندګي نه پلیتېږي نه داسې نو که ته جنابت لاس باندې خو ګندګي نشته که نه. نو به هر حال نبي علیه السلام دا جایز دي. ښه خلک پوښتنې کوي نو په حالت د جنابت کې که سړی روژې نیت وکړي پښمنۍ وکړي وروسته غسل وکړي څه دی جایز دی. ښه او وروسته بیا غړغړو ته هم ضرورت نشته. پښتانه بیا د ماښام نه وروسته بیا څه کوي غړه 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 پوز ته چېلي هلکه ولې وایي خوله کې اوبه اچول فرض دي، پوزه کې اوبه اچول فرض دي، پوزې ترخول فرض، غړغړې فرض نه دا خو احتیاط دی که نه. ښه نو بیا خلک دا پوښتنه کوي چې ماښام به څه کوو؟ نو ماښام هېڅ هم مه کوو چې روژه دې ماته کړه اوبه دې تېره شي که نه هلک دې ډون شو به ستا هر څه وشو. ښه په خبره پوهېږئ. نبي علیه السلام غوسه شوی. درېیم مقام روایاتو کې راځي یو ځلې نبي علیه السلام دا حدیث هم د مسند امام احمد بن حنبل دی. نبي علیه السلام یو ځلې حج ته تلو دا بیبیانې ورسره ټولې شاملې د حضور په بیبیانو کې د یوې بیبي د صفیې رضی الله عنها هغه اوښه کېناسته او مخکې مزل نه کول نو په ژړا شوه ډېر وژړل. نبي علیه السلام تسلي ورکړه خو دا نه شب کېدله بس حضور علیه السلام پرېښودله. نو بیا د دې شپه وه خیمه ولګولې شوه. نبي علیه السلام هم خیمه ولګوله. دا شپې نمبر هم د حضرت صفیې و. نو حضرت صفیه فرمایي وایي زه چې کله راغلم او نږدې کېدم خیمې ته نو زړه ته دا راغل چې زه نبي علیه السلام مفتي چپ کولم او زه چپ نه شوم هسې نه چې خفه شوي وي نو زه نه شم ورتلی شرمېدم. نو ما حضرت عایشې ته وویلې دا زما نمبر تاسو والی زما نمبر کې تاسو نبي علیه السلام سره شپه تېره کوي. نو حضرت عایشې رضی الله عنها بل څادر مادر را واخېستو هغه معسکرو په هغه سور رنګ باندې رنګ کو عطر مطر یې ورکړه ځان یې برابر کړ. نبي علیه السلام داسې لاړه داخله شو خیمې ته. وایي عایشې ته څنګه راغې دا خو ستا نمبر نه دی که نه؟ هغې وایي ذلک فضل یؤتي الله من یشاء دا الله فضل یې چا ته شو غواړي ورکوي. ما ته هغې راوبخه صفي خپل نمبر راوبخه. نو بیا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته زینب بنت جحش د دې اوښان مخان او سورلی دې سره ډېر دي. نبي علیه السلام ورته وویلې وایي ته یو اوښ دې صفیې ته ورکړه د دې اوښ مزل نه کوي نو یو اوښ دې ته ورکړه. نو هغه صفیه رضی الله عنها د دې پلار یهودي و پلار یې څه شو یهودیان نسل کې وه. نو زینب رضی الله تعالی عنها وفرمایل وایي انا افقر یهودیتک زه به ستا یهودي ښځې ته اوس اوښ ورکومه بنه وه که نه وایي دا خو یهودڼه دي یهودڼې ته به اوس اوښ ورکومه. نو په دغه موقع نبي علیه السلام غوسه شوی دی سخت ورته غوسه شو حتی خبرې اترې ورسره پرېښې. دغه میاشت بیا ورپسې د محرم میاشت بیا د سفر میاشت 2-3 میاشتې حضرت زینب سره خبرې نه کولې. وجه دا وه چې پیغور یې ورکړی پښتانه نه پښتانه دا کار ډېر کوي. ښه که یو سړی مخکې بدعمله او بیا سړی نیکعمله شو نو د هغه حالاتو پیغور ګناه ده حرام دي. روایاتو کې سختترین الفاظ سره منع راغلی ده. حتی روایاتو کې راځي که کوم انسان داسې مسلمان ته چې هغه مخکې ګناهګار او بیا توبه ایستې ده او ده ورته پیغور ورکړ نو دغه ګناه کې به الله پاک دې مبتلا کوي. نو دې نه منع راغلی ده. ښه
نو که کوم کس مخکې عیسایو مسلمان شوی دی، یهودیو مسلمان شوی، قادیانی مسلمان شوی، ګناهګار اوس تبلیغي شوی دی، نیک عمله شوی دی، نو ده ته به پیغور نه ورکوي. دا ناروا دي. د دغه موقع نبي علیه السلام غصه کړې ده. څلورم نمبر مقام الکافی فی فقه ابن حنبل رحمه الله د هغې په حواله سره او نورو کتابونو هم نقل کړي دي، مشهور او معروف کتابونو، چې نبی علیه السلام په دور کې یوې زنانه فاطمه د نبی علیه السلام لور نه بله فاطمه وه، نو دې فاطمې غلا وکړله او غلا په دې باندې ثابته شوه، نو حدو شرعي حد دا دی چې د هغې نه به لاس څه کېږي، لاس به ترې نه کټ کېږي. نو د دې هغه قوم او د دې قبیله ډېره فکرمنده شوه چې زمونږ دې زنانه نه به اوس لاس کټ کېږي، راځئ نبي علیه السلام ته شفارس کو. شفارس شفارس کې به څوک پیش کو؟ وایي د نبي علیه السلام یو صحابي دی اسامه ابن زید رضی الله عنه، دا د حضور ډېر محبوب و، دته به حب رسول الله ویل، حب رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب صحابي اسامه. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ته دا قوم والا راغل او ورته ویلي وایي زمونږ دا ښځې غلا کړي ده او لاس به دې ګډ کېږي، ته حضور پاک ته شفارس وکړه. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه راغی او نبی علیه السلام ته شفارس وکړو، ورته ویل چې دغه فاطمه مخزومیه ده، غلا یې کړي ده او تاسو ته لاس کټ کوئ، زه شفارس کوم دا لاس ته نه مه کټ کوئ. نو په دغه موقع باندې نبی علیه السلام سخت غصه شو او اسامه ابن زید رضی الله عنه ته وفرمایل اتشفع فی حد من حدود الله، آیا ته د الله په حدودو کې د الله تعالی د طرف نه په مقرر کرده او مقرر شده سزاګانو کې ته شفارس کې؟ دا ته څه کې؟ نبی علیه السلام بیا فرمایل من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد زاد الله فی حکمه، چې کوم انسان شفارس د وجنه د الله رب العزت حکم، د الله یو حد یو مقرر شده سزا هغه معطله شوه، د الله رب العزت د حکم ضد، د الله د حکم اپوزیټ او د الله د حکم عکس، د الله د حکم په ځای بل حکم هغه ایجاد کو، د الله د حکم مخالفت وکړو. سخترین نبی علیہ السلام په دې خلکو باندې په هغه صحابي باندې غوسه شوی دی، حالانکه اسامه ابن زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته انتهایی محبوب و، خو دا جرم دی. څه شی دی؟ جرم. د الله رب العزت د طرف نه او د حضور د طرف نه د شریعت د طرف نه چې کومه سزا مقرر شوې ده هغې ته حدود ویو. څه ورته وایي؟ مخکې مې بیان کړی و، کوم ملګرو ته لږ لږ ذهن کې به راځي. او حدود څو مو چاته پته شته؟ حدود طالبان به نه وایي، عام ملګري ډاکټر صاحب شپږ ماشاءالله ډاکټر صاحب ته یاد دي، استاد ته هم یاد دي، شپږ دي. څو دي؟ مسلمانانو ته حدود یاد او مسلمانانو ته لا یاد. څه شی دی؟ لا. څه شی؟ لا. د انګریز متیاز ورته ډېر څه دي؟ ښې یاد دي که نه؟ د انګریز قانون ورته یاد دی، د قرآن او د سنت احکامات ورته یاد، او دا عوام تاسو مونږ نه ملامته کوو، د دې ځای کار خراب دی. دې ځای چې دې ځای نه بیان شي نو تاسو بیا زده کوئ که نه، خو چې دې ځای نه بیانېږي نو تاسو بیا د کومه زده کوئ. نو حدود شپږ دي. څونه دي؟ یو حد او یو سزا، هغه د غل ده. کوم سړی چې غلا وکړي، کومه ښځه چې غلا وکړي او دا غلا د شریعت مطابق، شریعت چې څه ته غلا ویلې ده چې مال محفوظ وي، مال محترم وي او پردی مال وي، په پټه باندې وي، نو دغه غلا ثابته شوه اقرار او اعتراف سره یا ګواهانو سره، نو بیا به لاس کټ کړي. څه به کړي؟ نو دې حدودو کې شفارس هم جایز، شفارس حرام دی. څه شی دی؟ حرام دی. بیا دا حدود معطل کول، دا حدود هغه ختمول، د دې په ځای باندې خپلې سزاګانې رسیدل، نو دا خو بالکل حد د کفر ته رسیدونکې خبره ده. دا بندګانو ته اختیار نشته. دغه مونږ چې وایو چې لکه دا قوانین اسلامي نه دي، دا نظام اسلامي نه دی، دا آیین اسلامي نه دی، نو هغه دا وجه ده چې د غل لپاره سزا هغه لاس کټ کېدل دي. په 74 سال کې چېرته د غل لاس کټ شوی دی؟
شوی دی نه دی شوی بلکې تاسو راوالي تعزیرات پاکستان تاسو راوالي او تعزیرات پاکستان بیا د دې غل باب هم وګورئ د زناکارۍ باب هم وګورئ نه صرف دا چې دی حدود معطل کړي دي او اسلامي سزاګانې پرېښودې دي اسلامي سزاګانو کې نو دی تغییرات کړي دي ای بدلی کړي دي مکمل یو زنانه یا سړی چې غلا وکړي زنا وکړي او زنا نو د هغې دپاره د شریعت حد دا دی په شپږو حدودو کې که دا واده کړي وي نو سنګسارېږي به او که بې واده وي څو کوړې به میلاوېږي 100 کوړې به میلاوېږي ستاسو اسلامیه جمهوریه پاکستان تعزیرات پاکستان کې لیکلي دي چې کم سړی یا کومه زنانه زنا بالرضا وکړي زنا بالرضا په خپله خوښه باندې ځان له ګرل او څه شي فرینډ او څه ورته وایي هغه فرینډونه مې وایي فرینډ جوړ کړي په خبره وي او زنا وکړه د هغې سزا څه ده زنا بالرغبت او په رضا سره چې کومه زنا ده وایي د هغې سزا دا ده 15 کاله قید او زیات نه زیات 10,000 روپۍ جرمانه څومره 15 کاله قید او 10,000 روپۍ ټول وایي شابه څونه دی ښه قرآن وایي که دا واده کړي وي سنګسارو به قرآن وایي که واده کړي نه نو موږ به کوړې ورکو او تعزیرات پاکستان وایي نه 15 کاله سزا او 10,000 روپۍ دا تعزیرات اسلامي شو که غیر اسلامي شو دا د قرآن سره موافق شو که مخالف شو نو مولا د خدای په سترګو ړوند کړي چې دله آیین کتلی نه دی تعزیرات پاکستان یې کتلي نه دي او اسلامي دی په خبره پوهې تېر ورځو کې راڅخه تیمرګره کې نو یو مولا مفتي و مفتي هغه راغی بیا سوالات جوابات داسې یو نشست شو نو بیا ته ما په وایي زمونږ آیین خو اسلامي دی همې اول د دې نه مخکې زه تا ته جواب درکوم یو پوښتنه درنه کوم ما مفتي صاحب په ایمان یې وایه آیین مخ دې کتلی دی چې داسې مخ دې کتلی وایي نه ما خو تر اوسه آیین نه دی کتلی نو مې ګوره ظلم مه کوه که تا تر اوسه آیین کتلی نه دی تعزیرات دې کتلی نه دي او اسلامي دی بس یو بوغ دی بس خبره خوره ده چې زمونږ حرم کې اوسېږو کعبه کې په خبره وي هلکه خو ګوره چې حرم او کعبه خو هلته ده خو دلته نه ده که نه لږ خو خپله سترګې یو سړي ته چا ویل چې هلکه سپي ته نه څوک غوږ وتښتول هغه منډې والې که نو ډېرې منډې والې بیا شري سرپېر چې منډې ولې چې سپي رانه غوږ چې غوږ خو یې دلته دی وګوره که نه نو غوږ ته ګورو نه چې سپي رانه څه کړی دی نو ستاسو تعزیرات پاکستان ما سره شته او کوم ملګري ځان له اخېستل غواړي دلته په خیبر بازار کې یونیورسټي بوک ایجنسۍ کې میلاوېږي هلته به والي تعزیرات پاکستان څپه به درته زه وښیم دا پکې راواړوي صحیح شوه دا دې پورې درته وایم ښه دویم نمبر چې کوم کس په پاکدامن مسلمانې ښځې باندې د زنا تهمت ولګوي د هغه سزا قرآن او حدیث او شریعت او اسلام کې څه ده هغه دا ده چې دوی به دا تهمت یا ثابتوي په 4 ګواهانو سره څه سره که 4 ګواهانو سره ثابت نه کړه نو الټه به ده ته 80 کوړې میلاوېږي څومره 80 کوړې دا د اسلام او د شریعت حکم دی تعزیرات پاکستان وایي چا چې په یو پاکدامن سړي یا ښځه باندې تهمت ولګول سزا یې دغه ده چې یا به 10,000 روپۍ ته نه اخلو یا 15 کاله جرم کوو به قید به وچو څه به شو نو اسلامي شو که غیر اسلامي شو بس کوم خبره به درته څه کومه ثابتو دا به طور مش نمونه از خرواره لہذا نبی علیہ السلام غصه شوی دی نبی علیہ السلام صرف په شفارس غصه شوی دی نو مسلمان لا بیا خاص کر عالم له غصه ولې نه ورځي چې د الله رب العزت حدود په دې ملک کې معطل شوي دي د الله رب العزت سزا مقرر شده سزاګانې هغه خلکو خپل لاندې کړي نو دې کې غیرت ولې نه راځي د دې خلاف اواز ولې نه اوچتوي خو بیا خلک خفه کېږي دلته کې نوم وروره اسلام دلته پاکستان کې د اسلام په نوم باندې مونږ قسم دی امت مسلمه سره لوبې کو لوبې کله یو نوم باندې جلسه کله په بل نوم باندې جلسه اوس پرون یو جلسه شوې ده د اسلام په نوم باندې د تقدس حرمین په نوم باندې او هغې کې د تقدس حرمین نه زیات تقدس شهباز شریف او نواز شریف ډېر بیان شوی دی په خبره باندې فی هلته پکې تحریف فی الدین قسم بالله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون دا آیات دا مطلب دی چې کافران سره هغې پورې وجنګېږي چې د شرک زور کم شي نو وایي موږ به دې سره تر هغې جنګېږو چې د عمران خان دا فتنه موږ دفن کړو نه کافر دی
په خبره باندې فی دا تحریف نه دی اے مولیانو تحریف دی که نه دی څوک شته چې ورته ووایي چې داسې کار مه کوه دا ناجایز دی حرام دی خو که زه یم زه ګستاخ یم زه بیا څه یم زه بیا ګستاخ یم زه بې ادب یم نو موږ د تحریف د دین او د دین سره بغاوت د هېچا نه منو ښه که ملا وي او که څه وي امي وي او که د هرې پارټۍ والی موږ ته دین محبوب دی د دین مقابله کې موږ ته هېڅوک محبوب الله رب العزت دی حدود و تعزیرات په ملک پاکستان کې نافذ کی شرعي نظام دی الله رب العزت راولي د دې کفري او انګریزي نظام نه دی الله پاک موږ ته تاسو ټولو ته نجات نصیب وفرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تبارك وتعالى على النبي